سلامونه او نیکی هیلې درنه او قدرمنو هیوادوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو دا د نن یو ځل بیا زه عارف وریا ستاسو په خدمت کې، ستاسو په چوپړ کې، ستاسو په کورونو کې ستاسو میلمه یم. هیله ده چې د ویډیو تر پایه پورې له ما سره اوسئ. نن یو نوی درس ده، په دې باندې به هم انشاءالله موږ تاسو خبرې کوو او ډېر څه به ترېنه زده کوو. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم له تاسو ټولو څخه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که چېرته تاسو نوي سبسکرایب کړئ او له ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو په دې ثواب کې له ما سره تاسو هم شریک سئ او زموږ هیوادوال وکولی شي چې زما له ویډیوګانو څخه ګټه واخلي او د انګلیسی ژبه زده کړي. سلام هموطنان نهایت عزیز، امیدوار هستم همهتان جور و سر حال باشین. امروز باز هم من عارف وریا در خدمت شما عزیزان و در خانه های شما مهمان شما عزیزان هستم. دوستان عزیز لطفا تا آخر ویدیو همراه من باشین. امروز درس جدید است و انشالله که بسیار چیزها را در اینجا ازش یاد میگیرین. و دیگه اینکه از شما دوستان خواهش میکنم اگر سابسکرایب نکرده باشین لطفا چنل یوتیوب من را سابسکرایب کنین و با دوستانتان نیز شریک بسازید تا هموطنای ما بیشتر هموطنای ما از ویدیوهای ما استفاده کنن و لسان انگلیسی را با آسانی در دو لسان ملی کشور ما یاد بگیرن که پشتو و دری است. میایم بخیر به سراغ درس جدید، با من باشه. وړاندې کوونکی عارف اوریا. بیا هم سلامونه هیوادوالو. د نن ورځې درس زموږ ستاسو په فرام باندې ده. FROM فرام. دا فرام څه شی ده، په ګرامر کې څه شی ده او کوم ځای کې موږ تاسو له ده څخه ګټه اخلو. هموطنان نهایت عزیز، درس امروزی ما درباره فرام است. فرام چی است و چگونه در جملات ما ازش استفاده میکنیم، چه قسم با استعمال فرام ما میتونیم یک جمله را بسازیم و جمله مکمل باشه که ما شما ازش به معنایش بفهمیم و چه قسم جملات جور میشه. مثلا فرام دوستانو، فرام په گرامر کې preposition ده. فرام څه شی ده؟ preposition ده. دیتا په گرامر کې preposition یا حرف اضافی یا اضافی توره ورته وایي دوستانو. دوستان عزیز، فرام یکی از پریپوزیشن ها هست، حرف اضافی است از نگاه گرامر. بلکه و درسای گذشته اگر شما دیده باشین در پارتس آف سپیچ ما این را تشریح کردیم که پریپوزیشن چی است و چطور ما شما از پریپوزیشن استفاده میکنیم. دوستانو که چیرته زما تیرې شوي ویډیوګانې تاسو لیدلي نو په هغې کې به تاسو په پریپوزیشن باندې ښه پوهېږئ چې پریپوزیشن څه شی ده او کوم ځای کې استعمالیږي، لکه to، for، from. دغه ټول چې دي دا پریپوزیشن یا اضافي توري دي. دوستانو فرام چې دا فرام په پښتو کې موږ تاسو د فرام معنا ل یا د، په پښتو کې ل یا د دغه معنا ورکړي. دوستان عزیز، فرام د دری ما شما معنای فرام چی است؟ از. مثلا ما میگیم از، د دری ما شما میگیم از، د انگلیسی میگه فرام. مثلا یک مثال ما شما میتیم د بیلګې په توګه دوستانو یو مثال زه در کوم، وایم چې I am from افغانستان. I am from. دلته ګوره ما from استعمال کړ په دې کې I am from افغانستان. زه د افغانستان یم. دا د څه ده؟ from ده یا له افغانستان څخه یم. ل یا د معنا ورکی ده فرام. دوستان عزیز، فرام اینجا چی معنا داره؟ مثلا من میگم که I am from افغانستان. I am from افغانستان. من از افغانستان هستم. من از چی هست؟ from. در انگلیسی from میگه، در دری ما شما از میگیم. در پشتو د یا ل افغانستان څخه یم یا د افغانستان یم. سو دوستانو نو ځکه دغه فرام موږ تاسو په دې شکل باندې په جملو کې استعمالوو. I am from افغانستان. زه د افغانستان یم. من از افغانستان هستم. یا راځو بل مثال ته. په بل مثال کې به هم استعمال کو. څو جملې درته دوستانو په دې باندې جوړوم تر څو د فرام په معنا باندې ښه صحیح موږ تاسو پوه شو. بل مثال، We are from Canada. We are from Canada. مونږ د کانادا یو. ما از کانادا هستیم. ګورئ دوستانو دیزی که هم from راغلی ده. We are from Canada. مونږ د کانادا یو.
ما از کانادا هستیم. We are from Canada. From دلته بیا هم استعمال شو. کولی شو په همدې ډول باندې from په نورو جملو کې هم موږ تاسو استعمال کړو. ضرور نه ده چې د یو هیواد نوم موږ تاسو واخلو یا د هیواد لپاره موږ تاسو د ده څخه ګټه واخلو. د نورو ځایونو لپاره موږ تاسو from هم استعمالولی شو. دوستان عزیز ضرور نیست که فقط from را ما شما برای کشور استفاده کنیم که مثلا میگیم که we are from Canada. ما از کانادا هستیم یا I am from افغانستان. ضرور نیست فقط برای کشورها استفاده کنیم. ما میتونیم برای چیزهای دیگه هم استفاده کنیم. مثلا برای وقت همچنان ما میتونیم که استفاده کنیم از این. دوستانو د وقت لپاره موږ تاسو هم له دې څخه ګټه اخیستلی شو. مثلا د مثال په توګه باندې موږ تاسو وایو چې they sleep from 8 p.m. until 7 a.m. They sleep from 8 p.m. until 7 a.m. هغوی د ماښام یا د شپې د پی ام د شپې لپاره د غرمې د 12 نه وروسته د شپې تر 12 پورې پی ام ورته استعمالیږي. یعنی د 8 بجې د ماښام چې دی هغوی د شپې د 8 بجو نه د سهار تر 2 بجو پورې ودی وی یا خوب کوي. عزیزی برای وقت همچنان ما شما میتونیم که از from استفاده کنیم. مثلا در مثال ما شما میگیم که they sleep from 8 p.m. until 7 a.m. until 7 a.m. یعنی آنها از ساعت 8 شام تا 7 صبح خواب میکنه. از ساعت 8 شام از استفاده شده. from چی مانه؟ از ساعت 8 from 8 p.m. پس در اینجا ما شما میتونیم که از from استفاده کنیم. نو دلته هم دوستان منگا تاسو کولی شو چې له from څخه ګټه واخلو. یا مثلا بل مثال منگا تاسو وایي چې he walks from home to school. He walks from home to school. هغه له کور نه تر ښوونځي پورې قدم وهي. څه شی کوي؟ هغه له کور نه from home له کور نه. ګوره دلته from چه ده؟ له کور نه from home to school. He walks هغه قدم وهي from home to school. هغه له کور نه تر ښوونځي پورې قدم وهي یعنی په پښو ځي. دوستان عزیز ببینید در اینجا همچنان ما از from استفاده کردیم. میگیم که he walks from home to school. او از خانه تا مکتب قدم میزنه یعنی پای پیاده میره. from home to school. from از خانه تا مکتب. from home to school. از مکتب از خانه تا مکتب. from home to school. اینجا چی شده؟ from از to به مکتب. پس اینجا باز هم ما شما از from استفاده کردیم. یا مثلا مثال دیگه که she saw me from the window. She saw me from the window. هغه له کړکۍ نه زه ولیدم یا هغه زه له کړکۍ نه ولیدم. او من را از کلکین دید. از پنجره دید. او من را از پنجره دید. وینډو چی را میگه؟ کلکین یا پنجره یا موږ تاسو کړکۍ ورته وایي په پښتو کې. نو هغې زه له کړکۍ نه ولیدم. له from the window. from window like ګوره from دلته یعنی له. she saw me from the window. هغې له کړکۍ نه زه ولیدم. او از پنجره من را دید. پس اینجا چی شده؟ از پنجره یا از کلکین اینجا باز from استفاده شده دوستان عزیز. یا بل مثال به هم در سر شریکم وایي چې it jumped from the bridge. It jumped from the bridge. وایي هغه کیدای چې یو پیشو وي یو سپی وي یا هر څه وي it ورته استعمال شوی ده. وایي چې it jumped from the bridge. له پل نه خیز ووهه. از پل خیز زد. جمپ یې وکړ. it jumped from the bridge. from از یا له پل نه.
برج چی ته وایي؟ برج پول ته وایي. پل را چی میگه؟ برج میگه. It jumped from the bridge. هغه له پل نه خیز ووهه. او از پل خیز زد. اینجا از پل گفتیم، ما شما دریم میگیم یا په پښتو کې هم موږ تاسو وایي له پل نه. له دا له چه ده؟ from ده. اوس نو دوستانو له تاسو نه هیله کوم چې په کامنټ کې دوه داسې جملې راته ولیکئ چې په هغې کې from استعمال شوی وي. دوستان عزیز، سال از شما خواهش میکنیم که در کامنت دو جمله بریم بنویسین که در او از from استفاده کرده باشین. لطفاً کامنت بگذارین تا ما بدانیم که آیا شما درست یاد گرفتین و یا خیر. دوستانو هیله کوم چې په کامنت کې دومره وخت بس تاسو نه نیسي، په کامنت کې دا راته ولیکئ چې زه پوه شم چې آیا تاسو په دې باندې پوه شوي یاستئ او که نه یاستئ پوه شوي. که چېرته نه یاستئ پوه شوي بیا زه کولی شم په کامنت کې درته صحیح کړم کومې جملې که ستاسو غلطې وي. اکثره دوستان چې کامنټونه کوي که چېرته کامنټ یې غلط وي زه ورته اصلاح کوم. بیا هم کوشش وکړئ چې په فرام باندې ښه صحیح آشنا شئ ورسره او ښه زده کړئ. دوستان عزیز کوشش کنین که فرام را هر قدر بیشتر میتونین در جملاتتان استفاده کنین. راتلونکي ویدیو و بیا هم د لغتونو ویدیو وی انشالله. دوستان عزیز ویدیو آینده ویدیو لغات ها هست که فقط لغات ها را تدریس میکنم، شما پشت من تکرار میکنین، من معنایشان براتان میگم، تلفظشان هم براتان میکنم. فقط منتظر ویدیو جدید باشین. باز هم یادتان نره چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین. دوستانو هیر مونی شید از ما چینل در سره سابسکرایب کړئ او راتلونکي ویدیو بالاخره بیا په لغتونو او په جملو کې به استعمالوو لغتونه له تلفظ سره. نو بیا هم تاسو ټول نه ډیره زیاته مننه. تشکر. ژوندی دی افغانستان. زنده باد افغانستان.